خوشحاله او روغې رمټې. خو یوازې یو کال وړاندې له دې خویندو د یوې زړه کار پرېښود او د زړه د پیوند په انتظار لیست کې ثبت شوه. د زړه د ټکان لوړېدل راته خطرناک تمامېږي. ډېره به ستړې کېدم. له ډېرو کړو وړو سره مې ساه لنډېدله او د ډېرې ستړیا احساس مې کوه. فریا هیډنګټن ته ویل شوي و چې ښایي د زړه پیوند ته ان 2 کاله انتظار وکړي. خو د دې له نیکه مرغه د انګلستان 2 روغتونونو داسې نوی پروګرام پیل کړ چې ورسره ماشومانو ته د زړه د پیوند شونتیا ډیره شوه. 8 ونې وروسته د دې د زړه د پیوند عملیات ترسره شول او له هغه 10 ورځې وروسته فریا له روغتونه کور ته لاړه. یوازې څو میاشتې وروسته 14 کلنې فریا ټول هغه کارونه کولای شو چې خوند یې ترې اخیسته. زه ډېره خوشحاله یم چې د زړه دا بې جوړې ډالۍ مې ترلاسه کړې. خو دا هم راته خواشینونکې ده او ډېر کله دا سوچ کوم چې یو چا ژوند له لاسه ورکړی. لکه څنګه چې په دې ښوونیزه صحنه کې ښکاري د پیوند له عملیاتو وړاندې د بسپنه کوونکي کس کورنۍ باید د پیوند اجازه ورکړي. تر یو کال دمخه پورې ماشومانو ته نږدې ټول بسپنه شوي زړونه د هغو کسانو و چې په مغزي مړینې اخته شوي وو. زړونه یې لا روغ وو خو د دوی د بیرته رغېدو هیله نه وه. دې پیښو کې د ژوندي ساتلو درملنه درول کېدله او زړه له درولو وروسته بل کس ته د پیوند لپاره ویستل کېده. خو په دغه نوي پروګرام کې هغه زړونه هم پیوندېږي چې د ژوندي ساتلو درملنې له بندولو وروسته په خپله درېدلي وي. زړه له درېدلو سره جغت کمزوری کېږي. خو دغه ماشین په مرسته چې دلته په سور رنګ ښودل شوی زړه په اغېزناک ډول بیرته فعالېږي او وروختی زیان یې رغول کېږي. کله چې د وینې دوران پیل سي بیا موږ د غټ شریان سره زړه وصلوو. دا پایپونه وینه له زړه تیروي. همدا یې د 12 ساعتونو لپاره روغ ساتي. دې سره جراحانو ته کافي وخت ورکول کېږي چې ټول معاینات وکړي او ان زړه له یو ځایه بل ته ولېږدوي. دا نو وخت چې د زړه لمړینې وروسته د بسپنې عملیات نومیږي د رایل پاپورت روغتون کړی. دا نوی سیستم اوس د بریتانیا په لارو بر کې د لویانو د غړو د پیوند په عملیاتو کې کاریږي. خو یو کال د مخه د کامبریج کاری ډلې د ګریټ آرمنټ روغتون سره په ګډه دا په نړیواله کچه بریالي خدمات په ماشومانو کې هم پیل کړل او د کورونا وبا د ننګونو سره سره یې 2020 کال کې 6 ماشومان ودرملل. که په نورو ټکو کې ووایم موږ د زړه د پیوند عملیات 2 برابر کړل او انتظار لیست مو را لنډ کړ او همدغه بریا مو په ماشومانو کې هم درلودله. په ټوله کې مو په ماشومانو او لویانو کې د مړینې پیښې راکمې کړې. کله چې یو نوی زړه راورسیږي نو سمدستي ګریټ آرمنټ سټریټ روغتون ته د پیوندولو لپاره استوي. ماشومان په ټوله کې د لویانو پرتله د زړه د پیوند لپاره 2.5 برابر اوږد انتظار باسي. دا د انتظار یو سخت حالت وي. ښوونځي ته به نشئ تللی او تل به دا ویره در سره وي چې ښایي حالت به مې لا خراب شي. د زړه پیوند ته په تمه هغه ناروغان چې حالت یې ډیر جدي وي په روغتون کې 6 میاشتې او ان 1 کال انتظار باسي. نو له دې نوي بهیر سره نه یوازې دا چې د انتظار موده کمیږي بلکې هغه ناروغانو ته زړه پیوندېږي چې ښایي کله یې هم د بدن دا غړي نه وي ترلاسه کړي. د فریا کورنۍ به کله هم هغه کورنۍ او هغه ماشین له یادونه باسي چې د دې ژوند دی وژغوره. دا خبره به مې تل په یاد وي. خو فریا اوس یو ښکلی او روغ رمټ زړه لري او راتلونکي یې روښانه برېښي.